third man almost side, and Rashid. د وطن هغه مینه ورسره ده او موږ هم چې دلته راغلي یاستو ننګرهار ته یعنې کابل نه لرې ځای نه راغلي یاستو نو دا د وطن سره مینه ښیي دا یوازې موږ نه بلکې د ټولو افغانانو زما هم احساس د خوشحالي ډېره زیاته ده او خدای پاک دې وکړي چې په ټولو برخو کې په اقتصاد سیاست فرهنګ په ټولو برخو کې د نړۍ په څلورو بهترینو هیوادونو کې راسو او الحمدلله افغانان استعداد لري هم مینه وطن سره لري هم اراده لري یوازې چې موږ ارامه پرېږدي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي د هغه به انشاءالله افغانان مخه نیسي او په څلور بهترینو کې په اقتصاد سیاست کې به هم راځي انشاءالله. مننه. خاص مې همدا چې خدای وکړي تل مدام همداسې بریالي اوسو او همداسې کامیاب اوسو. تاسو نه هم ټولو مینوال نه مننه چې دلته راغلي دي د ټولو نه چې خپل کارونه یې پرېښي دي او د ملي لوبډلې نه مننه چې دونه وځلېدل خصوصا د ډېرو هېوادوالو د تشویق دپاره په دې دغې کې وځلېدل یو څلور ګړی شعر دی او دا ورته وایم وایي وطنه ژاړه ما د زړه زخمونه دې ګنډم وطنه ژاړه ما د زړه زخمونه دې ګنډم او سورې سورې ټټر او پرهارونه دې ګنډم او ماستن د بڼو واخیسته هم تار د تورو زلفو ماستن د بڼو واخیسته هم تار د تورو زلفو د خوار ملت شکېدلې ګریوانونه دې ګنډم وطنه ژاړه ما د زړه مبارک وي چې دې ځمکې نه ماتې رسېدلې یو ټول څنګه تاسو د ننګرهاریانو مینه ولیدله د کرکټ سره او همدارنګه د ملي اتحاد سره چې ټول افغانان په یو غږ باندې ټول سهار وختي راغلي دي او دغلته په سړکونو ناست دي او خپل ملي ټیم چې دی مدره کوي په دې باندې ډېر د افتخار او ویاړ ځای دی چې افغانستان دغسې یو مقام ته رسېږي او په دې باندې موږ فخر کوو که دا لوبې بایلل او ګټل دواړه په لوبو کې شته دی هم ګټل او هم بایلل خو موږ په دې باندې ډېر افتخار کوو چې زموږ لوبغاړي تر دغه اندازې راورسېدل چې سیمي فاینل ته لاړه انشاءالله په آینده کې به هیله دا وي چې دی فاینل ته لاړ شي او همدارنګه نړیوال جام وګټي په دې برخه کې موږ ډېر زیات خوشحاله یو